سلامونه نیکې هیلې او احترامات درنو دوستانو په خیر راغلی. هیله ده چې د ژوند شپې ورځې باندې په خیر تېرېږي. که دوستانو که غواړئ چې ښکلی اکاونټ ولرئ د 2022 کال نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. راځو نو دوستانو زه د فیسبوک اکاونټ خلاصوم. تاسو دغه اکاونټ وګورئ چې ما څنګه ښه برابر کړی دی. تاسو هم کولی شئ داسې یو اکاونټ جوړ کړئ په خپل موبایل کې. داسې کور فوټو هم تاسو کولی شئ چې ډېر په زړه پورې کور فوټو پیدا کړئ، یعنې کور عکس تاسو ورته ولګوئ. همدارنګه بایو سټایلش بایو تاسو کولی شئ په همدې اکاونټ کې ور اضافه کړئ. دوستانو تاسو که دا بایو نشئ پیدا کولی، ما تاسو ته په سکرین باندې د واتساپ نمبر پرېښی، په دې باندې ما سره اړیکه ونیسئ او زه به تاسو ته دغه بایو او ایډورک یې در ولېږم. همدارنګه د دغه دپاره به د کور فوټو دپاره به ښکلي تصویران هم در ولېږم. دوستانو تاسو دغه اکاونټ وګورئ چې په دې کې ما څرنګه ښکلي ایډورک یې اضافه کړي، لکه ټول چې یو وي تاسو هم کولی شئ. بالکل اویلیبل دي ستاسو لپاره. همداسې لاندې نور هم کتلی شئ تاسو. ډېرې ښکلي ایډورکې دي. دوستانو دا ایډورکې تاسو ډېرې په مشکل پیدا کولی شئ په بل ځای کې. نو سمپل ماته میسج وکړئ، زه تاسو ته در ولېږم او تاسو به په خپل اکاونټ کې ولګوئ. دوستانو تاسو دا اکاونټ وګورئ چې ما څومره پخواني جوړ کړي. همدارنګه خطونه هم تاسو پکې لیکلی شئ. نور هم ځم، تاسو دغه اکاونټ وګورئ. دوستانو طریقې هم درته ښایم. دغه تاسو دغه هوبیز هم اضافه کولی شئ. دوستانو دې ته هوبي وایي. دلته لاندې تاسو دوستانو خپل عکسونه هم په دې ځای کې اضافه کولی شئ. زما نېټ لږ کمزوری دی، اوس یې ښیي. دغه دې ګوره. نو زه راځم ویډیو شروع کوم. اکاونټ خلاصوم، ما سره یو بل اکاونټ دی. نو دغه دی دوستانو. نو تاسو به راشئ دوستانو، دغه ډیټیلز چې لیکلي دي دې لاندې دویم نمبر کې ورک پلیس، په ورک پلیس باندې به کلیک وکړئ. دوستانو زما نېټ لږ کمزوری دی، لږ انتظار ورته کوم. دغه دی. نو دلته به دوستانو تاسو راشئ، دغه ایډ ورک، په دې ایډ ورک باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو صفحه راخلاصه شي، په دې به هم کلیک وکړئ. دلته تاسو دوستانو دغه بله صفحه راخلاصېږي، سلیکټ پلیس. تاسو په مخکې له ځان سره دغه کړی وي، کاپي کړی وي، دلته به پلیس کړئ، سرچ به کړئ. تاسو دا شانتې نور ایډ ورک راخلي، په دې کې به تاسو چې هر یو خوښ وو هماغه به سلیکټ کړئ او د سیو اپشن باندې به کلیک وکړئ. لږ انتظار ورته کوم. دغه دوستانو دا یو سیو شو. بیا هم یو څو دانې نور هم سیو کړو. یو ځل بیا پیسټ کوو او سرچ کوي. دغه دی. نو بیا هم نو دوستانو یو څو دانې به تاسو ته زر سیو کړم، فقط تاسو طریقه زده کړئ. نو تاسو کولی شئ چې 15 ان تر 20 پورې به هره ورځ اضافه کړئ. نو تاسو به ډېر ښکلی اکاونټ ولرئ. او که زه اوس ډېر اضافه کوم نو وخت نیسي. سمپل ویډیو تاسو ته د طریقې د ښودلو لپاره جوړوم. بل مې هم سیو کړه. دغه دی. نو دوستانو دغه دی. دا هم سیو شو. سیو ګورو بره. دلته دوستانو تاسو کولی شئ چې هوبیز هغه مخکې چې ما تاسو ته کوم وښوده هغه هم سیو کړئ. د هغې سره هم اکاونټ ډېر ښکلی ښکاري. دغه دی.
په اډ باندې هوبي سره کې وځو په اډ باندې کلیک کوو دغه دوستانو تاسو داسې یو صفحه راخلاصېږي نو تاسو دغه ټیک مارک کې هر څومره تاسو هوبیز اډ کول غواړئ نو هومره تاسو ټیک مارک کړئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ دغه دوستانو اوس نو سیو شو موږ سره دغه دوستانو زه ویډیو لا لنډوم په دې خاطر باندې چې وخت ونیسي زه تاسو ته اکاونټ جوړ کړم سټایلیش اکاونټ تاسو اوس کتلی شئ او همدارنګه یو څو عکسونه هم پکې ور اضافه کوو عکسونه به لاندې فوټو ایډ فوټو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او هر یو عکس چې ستاسو خوښ په هغه باندې کلیک وکړئ دا به هلته ایډ شي دغه دې زه یو تصویر خوښوم کې نو دغه تصویر مې دې خوښ کړه دا نیو دوستانو ما سیو کړه اوس دوستانو به سیو باندې کلیک وکړئ په بره کونج کې تاسو ښکاري نو ایډ شو دوستانو تاسو دغه اکاونټ کتلی شئ چې ما جوړ کړی مخکې نو ډېر ښکلی اکاونټ تاسو هم جوړولی شئ په دغه طریقې سره